د ښځې او خاوند خپل منځ کې درې داسې کارونه چې دغه کارونو د وجې په کور کې غربت راځي، د دوی زندگی بربادېږي، د دوی کور چې دا په ښه طریقې سره مخ ته نه ځي. نو نن به تاسو سره دغه معلومات شریکوم. دا ویډیو هر هغه کس وګورئ که چا واده کړی وي، که چا نه وي کړی، او که څوک د واده کولو نیت لري. دا ویډیو د هر چا دپاره ډېره ضروري ده، ځکه چې د دې کارونو د وجې په کور کې غربت هم راځي، په کور کې مسایل او مشکلات هم پیدا کیږي. قدرمنو، په مختصر طور به تاسو سره دا ویډیو داسې شریکه کړم چې درې هغه کارونه چې د هغې په نتیجه کې په کور کې غربت پریشانی راځي، په هغې کې لومړی دا دی چې خپلې ښځې سره ښه رویه ساتل دي، یعنې خپلې ښځې سره په خوش اخلاقۍ خوش اسلوبۍ سره وخت تېرول دي. که ته غواړې چې ستا په کور کې غریبي نه وي، یعنې غربت نه وي، نو لومړی خبره خو دا ده چې خپلې ښځې ته کنځل کول نه دي پکار، بدې ردې کول نه دي پکار، وهل ټکول او دې سره بد اخلاقي کول، نو دا ستا د کور د غریبت سبب جوړېدلی شي. پکار دی ښځې سره ښه سلوک وکړی شي، ښه رویه وساتل شي، او دغه زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمان هم دی او تاکید هم دی. دویم کار په باره کې چې فرمایل شوي دی هغه هم همدغه چې د ښځې خاوند په خپل منځ کې خرابه لهجه، ترخه لهجه، او په ضد دې چې الله پاک ته وژاړي. نو ځینې خلک پردو خلکو ته ژاړي، خپل تکلیفونه ورته بیانوي. نو که د خلکو مخې ته د ژړا یا د تکلیفونو بیانولو نه ځان وساتي او په مسله باندې الله پاک ته وژاړي، نو الله پاک به ستا مشکلات حل کړي. او که وایي چې ښځه ووهي وټکوي، نو په دې سره به ستا مشکلات نور هم زیاتېږي. او دریم او اخري کار دا دی چې کوم انسان الله پاک ناراضه کوي او شیطان راضي کوي، نو په دې سره هم په کور کې غربت راځي. دغه کارونو کې مونځ او دس هم دی. ځینې خلک مونځ او دس نه کوي او وایي چې زما نیت صفا دی، زما معاملات ټیک دي، نور مونځ او دس نه کوي، نو په دې سره الله پاک ناراضه کیږي او شیطان خوشحالېږي. نو دغسې ډېر کارونه چې په هغې الله پاک ناراضه کیږي هغه نه دي کول پکار. داسې کارونه کول پکار دي چې په هغې الله پاک راضي شي او د شیطان زړه وشي. نو دوستانو پکار ده چې خپل عملونه درست کو او داسې عمل وکړو چې زمونږ په کور کې د برکاتو سبب وګرځي، په کور کې مو خوشحالي راشي، د الله پاک د ناراضګۍ سبب ونه ګرځي. نو په کور کې به خوشحالي راشي او پریشانیان او غربت په خپله ختم شي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره هم لایک کړئ. په آینده کې به هم تاسو سره همدغسې معلوماتي ویډیوګانې شریکېږي. یو جهان مننه.